که چیرې دایمي قبضیت لرئ او د قبضیت څخه کړېږئ او یا هغه څوک چې دایمي قبضیت ستونزه لري او دا ستونزه ورته ډېره مشکله شوې وي، په دغه طریقه تاسو کولی شئ د دایمي قبضیت ستونزه حل کړئ. مخکې له دې چې دغه طریقه تاسو ته وښیم یوه وړه غوندې یادونه کوو، که تر اوسه مو زموږ د یوټیوب چینل نه وي سبسکرایب، د ویډیو لاندې سور د سبسکرایب نشان ووهئ، بیا په بیل بټن باندې کلیک وکړئ، بیا په آل باندې کلیک وکړئ ترڅو زموږ هره ویډیو تر ټولو اول تاسو ته در ورسیږي. د دې طریقې لپاره لاندې شیانو ته اړتیا لیدل کیږي، دا به تاسو راوړئ. اول 3 کشوغې ملخوځې چې ځینې خلک ورته دې ته حلبه وایي دا راوړئ، او 2 کشوغې به خوږه ویلنی چې ځینې خلک ورته بادیان وایي دا به هم راوړئ. 15 دانې به وچ انځر راواخلئ او 1.5 لیتر به اوبه راواخلئ. یو لوښي د جوش د اوبو جوشولو لوښي ته به د 1.5 لیتر اوبه ور واچوئ، 15 دانې به وچ انځر ور واچوئ او 2 کشوغې به ویلنی چې ځینې خلک ورته بادیان وایي دا هم ور واچوئ. 3 کشوغې به د ملخوځې ور واچوئ، ټول به دې لوښي ته واچوئ، بیا یې په اور کیږدئ، جوش یې کړئ، ټول شیان ښه جوش کړئ تر څو دا ټول شیان ښه پکې وخوټیږي. د دې جوش کولو وروسته اور څخه یې ښکته کړئ، بیا د دې لوښي سر بند کړئ، سر به 4 ساعته وروسته یې د دې لوښي بیا سر خلاص کړئ. کله مو چې د دې لوښي سر خلاص کړه، هغه شیان مو چې دې لوښي ته ور اچولي وو دا ټول ترې ایسته کړئ او اوس اوبه صافې کړئ. بیا دا اوبه په یو بوتل کې تاسو وساتئ. دا به د 1 میاشتې لپاره تاسو کاروئ. د 1 میاشتې په موده کې به انشاءالله د قبضیت ستونزه حل شي. 1 میاشت به یې په دې طریقه کاروئ. اول 10 ورځې به د خوراک څخه مخکې یو کوچنی ګلاس په اندازه یو ګلاس هره ورځ څښئ. بیا د 11مې څخه تر 20مې ورځې پورې د خوراک څخه مخکې په متوسط یا کوچنۍ اندازه ګلاس سره یوه بله ورځ یو ګلاس څښئ. بیا د 21مې څخه تر 30مې ورځې پورې هره 3مه ورځ د خوراک څخه مخکې یو په متوسط اندازه ګلاس سره څښئ. انشاءالله دایمي قبضیت ستونزه به مو حل شي. نو دا طریقه مې تاسو لپاره وښودله. په هیله کوم چې خوښه شوې مې وي، که خوښه مې وي لایک یې کړئ، که کومه پوښتنه لرئ کامنټ یې کړئ او د ویډیو د نورو پښتنو ملګرو سره هم شیر کړئ. د ویډیو کتل څخه مننه.